د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي هغه پاکستاني جیټ الوتکې چې پر موږ یې بمبار یا بریدونه کړي په قلار یې نه پرېږدو. موږ به خپل بدل هېچا ته هم نه پرېږدو. هغه بدلونه به ترېنه واخلو او موږ به تحقیقات هم کوو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ننګرهار په باسول کې د پاکستاني جیټ الوتکو د بمبار او د کونړ پر فضا د ورو وهلو په اړه آریانا نیوز ته ویلي په دې تړاو تحقیقات کوو او تر اوسه تثبیت شوې نه ده چې دا د پاکستاني الوتکې وي. نوموړي ویلي که د پاکستاني الوتکو غږ اوریدل شوی هم وي تر اوسه تثبیت شوی نه دی. موږ به په دې اړه تحقیقات کوو او په جدي ډول یې مخه نیسو. په ورته مهال نوموړي د افغانستان پر فضا امریکایي بې پیلوټ الوتکې ګزمې غندلې او وایي موږ یې څو ځل له امریکا د مخنیوي غوښتنه وکړه خو هغوی لا هم دغه نقص ته دوام ورکوي. دا یرغل دی، موږ یې غندنه کوو، هڅه کوو وړتیاوې مو دې حد ته ورسیږي چې خپله فضا خوندي کړو. نوموړي داسې مهال د مومندرې ولسوالۍ په باسول کې د پاکستاني جیټ الوتکو په بمبار بې خبري ښیي چې دغلته د پاکستاني په وینا د پاکستاني طالبانو یو مرکز نښه شوی و. طالبان په هماغو لومړیو شیبو کې قربانیانې په امبولانسونو کې له سیمې انتقال کړل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.